په افغانستان کې د اسلامي امارات د واکمنۍ د سقوط نښې نښانې ښکاره شوې. په سمنګان کې ګرځبندیز، په هرات کې د انټرنیټ بندیدل او په کندهار کې کوڅه پر کوڅه د پوځي او استخباراتي تدابیرو او ګزمو ډیریدل د نوموړې واکمنۍ د پرځېدو لاملونه ګڼل شوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د سمنګان په خلم ولسوالۍ کې د شپې لخوا د ګرځبندیز اعلان او په هرات کې د شپې لخوا د انټرنیټ بندولو ترڅنګ له کندهار څخه وروستي معلومات دا دي چې دغلته ځانګړي نظامي او استخباراتي تدابیر د تطبیق په حال کې دي. د جزئیاتو پر بنسټ د کندهار ښار په هر کوڅه کې استخباراتي حضور زیات شوی او د خلکو هر ډول مشکوک عمل د طالبانو رژیم د سقوط دسیسه بلل کیږي. زاویه نیوز ته معلومات رسیدلی چې طالب استخباراتو په هر دریمه او څلورمه کوڅه کې کورونه او اتاقونه په لوړ قیمت کرایه کړي او له 5 تر 10 کسانو پکې میشت شوي دي. دوی وسلې نه لري، څوک په موټرسایکل او څوک پیاده ګرځي. هر شکمن کس همدې کرایي کورونو او خونو ته د څېړنو لپاره عاجل بوزي. زاویه نیوز د کندهار ښار په 14مه ناحیه کې د یو داسې کرایي کور په اړه هم معلومات موندلي او ژر به یې انځورونه او ویډیو هم خپاره کړي چې طالب استخبارات پکې د خپلو موخو لپاره نجونې او ښځې روزي. د دیني مدرسې په نوم دغو ښځو ته روزنه ورکول کیږي ترڅو څه ډول نور نجونې او ښځې وڅارلی شي، موبایلونه ترې واخلي او ټولې هغه فعاله نجونې په نښه او پیدا کړي چې د دوی په ادعا د طالبانو د واکمنۍ خلاف ښځې منسجموي. دوی ته د نجونو نیولو، د حوزې خبرولو، د فزیکي اړیکو د څار او د ځایي اوسیدونکو د کورونو د معلوماتو راټولولو طریقې ښودل کیږي. دغه کورونه او خونې هیڅ راز نظامي نښې نه لري او پیرهدارانو ته یې بهر په کوڅو کې د درېدو اجازه نه ورکول کیږي. د معلوماتو ټولولو بله شبکه د جوماتونو ملا امامان او مدرسې دي. د امنیتي شرایطو د حساسیت له وجې هر دکاندار او نږدې سرایونو ته د حوزو د استخباراتو تازه شمیرې ویشل شوي دي، خصوصا پر ښځینه سوالګرو او ګرځندونکو د کلکو بندیزونو باوجود. د کندهار په ځینو حوزو کې پریمانه سوالګرو ښځو ته د فعالیت اجازه ورکول شوې ده. دا سوالګرې ښځې نه بلکې د طالبانو استخباراتو غړي دي. همدارنګه راتلونکو احتمالي شرایطو ته د چمتووالي لپاره له مدرسو څخه د ځانمرګو بریدونو لپاره د تانکیو ځوانانو د جذب لړۍ یو ځل بیا چټکه شوې ده. دغو ځوانانو ته د ملا صاحب په نوم سرای کې نظامي روزنه ورکول کیږي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.